سلامونه. په تاریخ کې په اول ځل باندې دغسې ویډیو جوړوم ریاکشن. اوس تاسو دا ویډیو د یو 15 سکندو دپاره په دې کارنر کې ما سره وګورئ او زه ورسره هم دغه نورو اداکارانو غوندې سترګې روزې واهمه. نو دا زمونږ د وطن حال دی. خبره دا ده چې دا سړی لګیا دی پیپسي باندې، یعنې ځان وینځي بطور احتجاج. ګوره یو ځل بیا دا واضح کوم، احتجاج زمونږ حق دی. فلسطین کې ظلم کیږي، اسرائیل یې کوي، امریکا ورسره شاته ولاړه ده او دا بربریت دا 80 کالو راسي روان دی. هر انسان، هر مسلمان، هر د اساس ضمیر او زړه خاوند په دې باندې دردیږي. بیا دا چې بایکاټ هم د خلکو د احتجاج او یا د زیان رسولو یو ښه مؤثره طریقه وي، خو لکه په پیسو اخیستل، هغه بیا په سړکونو باندې اړېل، هغه بیا په ډنډو وال، هلته بیا د لیونو غوندې خویونه کول، علامتي طور یو بوتل دوه په احتجاج کې په ډیمو کې بطور ډیمونسټریشن دا وسیزه وادېړو. اټس اوکې، فیر انف. خو لکه بیا دا قسم حرکتونه کول نو دا انتهایي غیر انساني دي او دا مونږ دنیا ته معرفي کوي. نه پوهېږم د دې شاته کېدای شي هم د چا، یعنې زه دلته په کنسپیرسي تیوري باندې یقین کوم چې څوک شته چې دا خلک پرېږدي دې عمل ته، چې دنیا ته وښیي چې دا داسې مخلوق دی. زموږ د دیر د نواب متعلق ویل کېږي چې هغه به انګرېزانو ته زموږ د خلکو تعارف داسې ډېر د پسمانده او ناپوهه خلکو وو چې هغوی ته دا وښیي چې دا صرف او صرف زه تاسو له قابو کولی شم. یعنې ادروایز دا یعنې دا یو وینا ده، یا د ځینې خلکو دا خیال دی، ځینې وخت کې وایي چې حرکتونه داسې په خلکو باندې کړي چې تاثر دا ورکړي چې دا خلک د ژوند قابل نه دی، دا خلک د په عام اصولو، په مهذبو اصولو، په قانون باندې د ګیرولو خلک نه دی، قانون ته د راماتې خلک نه دی. نو شاید دې کې هم هغسې فیکټر انوالي چې څوک دا خلک مونږ او تاسو پرزنټ کوي داسې دنیا ته چې ومښیي چې دا د احتجاج چلم نه ورځي او څه وحشت غوندې او څه غیر ذمه دار، غیر مهذب غوندې حرکتونه کوي. نو بس دا زما په ژوند کې په اوله ځل دغه ریاکشن ویډیو وه. که راسره اتفاق کوئ، شریک یې کوئ، که نه کوئ، نو مدلل او مهذب انداز کې پکار ده چې خپل نظر واضح کړئ. کور مو ودان.